نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو، که خدای مه کړه ایټمي برید وشي نو څه به کوئ؟ له بریده سمدلاسه وروسته که په کومه ودانۍ کې نو هم هلته پاتې شئ، خو دومره وکړئ چې د کړکیو او دروازو نه لرې شئ او ځانونه یا په ځمکتلو کوټو یا د ځمکې لاندې په کوټو کې پټ کړئ، او یا دا چې په ودانۍ کې د ودانۍ د منځ کوټو ته ننوځئ او یا په ودانۍ کې ښه دننه ورشئ. خو که په ودانۍ او کور کې نه یې او د باندې یا بهر یې نو سمدلاسه کومې ښې کلکې او مضبوطې ودانۍ ته ننوځئ، ولې که ودانۍ نه شئ موندلې نو په ځمکه پرېوځئ او خپل سر او سټ په خپلو دواړو لاسونو پټ کړئ. نو له ایټمي چاودنې یا د غورځېدلي ایټم بم نه ځانونه داسې ساتلی او بچ کولی شئ. بله دا ده چې که د دې نه خبر شوي چې ایټمي بم ستاسو په سیمه او علاقه کې غورځېږي، نو داسې کوم دیواله ته یا د داسې څه شاته پټ شئ چې نه درته د چاودېدلي بم سپې در ورسېږي او نه در باندې نړېدلې ودانۍ او دیوالونه یا د بم د پرېوتلو سره پورته شوي تیږې ګټې او خاورې وغورځېږي. د ایټم بم تر چاودنې وروسته تاسو څه باندې 10 منټه یا خوا او شا 10 منټه او دقیقې لرئ، نو په دې وخت کې د ایټمي بم له ریډیو اکټیف وړانګو او پلوشو نه ځانونه وساتئ. او د ریډیو اکټیف وړانګو او پلوشو نه د ځانونو د ساتلو لاره دا ده چې چېرته کوم خوندي ځای ودانۍ یا کور ته ننوځئ، خو نه به د کور خاوند کړوئ او نه به ورته تاوان رسوئ. د خښتو او کانکریټو نه جوړ شوي کورونه، ودانۍ او یا لږ تر لږه له خښتو او کانکریټو جوړ دیوالونه تاسو ښه خوندي ساتلی شي، او تر دې لا غوره او خوندي ځایونه د ځمکې لاندې د موټرو جوړ شوي پارکونه، لارې، سړکونه او اډې دي. خو خدای دې وکړي چې دا شیان در سره نږدې وي او تاسو که بل څه ونه مومئ نو هم دې ځایونو ته ورته ورننوځئ. چې کله مو پناه واخیستله او خوندي ځای ته ننوتلی نو هم هلته دننه تر هغې پورې پاتې شئ تر څو چې د حکومت خلکو درته نه وي ویلي چې اوس خطر نشته او راوتلی شئ. خو یاد ساتئ چې 40 ګهنې یا 40 ساعته او یا لږ تر لږه 48 ساعته په پناه ځای یا پناه کور کې پټ او خوندي پاتې شئ، او په دې موده کې به دروازې او کړکۍ پورې او بندي ساتئ، او که په دیواله یا وره او کړکۍ کې چاود و نو په بړستنو، پیړو، کمبلو، فوایل او یا پنډ او پیر ټیپې بند کړئ. په دبلو کې بند خوراکونه یا ایخ او کنګل خوراکونه خوړلی شئ، ځکه چې دا خواړه ریفریجریټر یا سال او یخچالونه نه غواړي. همدارنګه په بیټریانو چلیدونکې راډیوګانې واخلئ، ځکه چې په تیره بیا د حکومتي لارښوونو دپاره یې اورېدلی شئ. ورسره که کېدلی شئ نو لږ تر لږه به 2 ورځې له خپل خوندي پناه ځایه که کور وي او که بله کومه ودانۍ، خو نه به ترې راوځئ. که څه هم د ایټم بمونه چې کله په ځینو سیمو کې وغورځېږي نو خلک یې په اونیو او هفتو او حتی میاشتو او کلونو کې له پټو ځایونو نه نشي راوتلی. یاد ساتئ چې کلیوالې سیمې او د لویو ښارونو نه وتلي کلي لا ډېر خوندي وي. نو خوږو لیدونکو اورېدونکو، که دا لنډ رپورټ مو د ای په غږ کې چې زما غږ د خوښ شوی وي، نو ځئ چې پښتو ژبه ژر تر ژره د نړۍ د نورو ژبو سیاله کو او د یا مصنوعي ځیرکتیا ډګر ته یې ننباسو. او ستاسو برخه په دې لړ کې د نړیوال ټلویزیون چلونکو ته ډېره درنه ده، خو ایله یو څو ثانیې درنه غواړو، نو بس همدا اوس مو لایک او خوښ کړئ او د سبسکرایب تڼۍ راکاږئ او سبسکرایب مو کړئ. منن او کور ودان.